دا فنکار چې دی چې په عروج کې نو ډېر دغه یو بس مړ دي د یوې ګمراهۍ نه مخ نه اړوي یا شراب کباب زینا جواري هر یو څیز بس دی د یو هوا په ټټو سوري کله چې دی پریوزي نو بیا به وایي دا چل دی او دا چل دی یوې میاشت له ما صرف الله د پاکستان وزیر اعظم کې او د پاکستان دا ټول فنکاران زه د کراچۍ د سمندر د خواته ټولوم او هم د کوترې یو غټ ماشینو لګوي چې 3000 4000 کسان پکې ورننوزي او داسې ورته دی وردن کوم خپل ګاټ تا ډر کوم چې دا وردن کوا خو کوتره وزي او مرولې د میانو ته جنازه مولا مکاوي خو زه به وایم چې په 100 کې نه کچرته په 1000 کې دی کې دوه کسان سمي نیبا باقی 998 چې دی دا نه دی ټیک او هغه خلک به اوس یا چاته وای او یا په خپله په ما باندې به یو غلط کمنټس کوي د دې پروګرام دا چې څنګه راشي بس یو شیطانی عمل دی مونږ تم لګېدلی او دا خلک هم ځان سره پنالت کو پوه شوې د روح غذا سره د موسیقۍ هېڅ خوراک چې دی نو دا غذا شوه د روح غذا چې دا هغه د الله ذکر دی او د الله یاد دی د موسیقۍ او د روح د غذا د یو بل سره تعلق نشته زه د اټک نه دی خوا فنکار منم نه ویم نشته دی خو فنکار نه مني نه منم او نشته مړه د دې 70 زونه دي خو د انډیا او د پنجابي د غسنې لکه را کټ کړي د سنې سر را کټ کړي ما ترس جوړ کو چې څومره ته اوري د نامې جامې خلک په الله یقین وساته نه دلته کې موسیقار شته بس هم دغه دغه بیا به سبا برید تاویه روز ورته زه وایم چې رحیم شام زما شاګرد دی کومرسان او موسم ما ترین کوي زمانه زده کړه کوي خدای د پته د غيو خوشکی مو خدای په نصیب رسول دي ساجداوان سره خو چې څنګه دی خوشکی دي داسې هغه تعلق هم خوش خلکو سره دی بس هغه 29 لاک لاړې رالي سپینې مو وایه که جون کوي وینې توبو وایه که جون کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په مردان باغ یارم کې تاسو ملاقات دی او داسې سندرغاړي سره کول غواړم د یو داسې سنگر سره کول غواړم چې هغوی له الله تعالی ډېر زیات خوږ اواز ورکړی ډېر زبردست اواز یې ورکړی ډېر زیات هټ غاني ورکړي دي د پښتو د موسیقۍ ډېر زیات خدمت کړي ساجد دیوان صاحب زما سره ناست دي یې سره خبرې ترګوي سره غپ شپ لګو دی ریل لایف هم چلو دا غوي شوبز لایف هم چلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام مراد خان ډېره مننه تاسو خو په شروعات کې وی چې سپینې مو وای که جون کوي حقیقت ته بالکل ویني توبه وایا که جون کوي نو زه مې چې په دې منافقت باندې دا جون نه تیریږي لکه چې سپینې نه وینو حقیقت پټول شو کنه نو زه به د دې شعر په جواب کې د خوشحال بابا یو شعر وړاندې کوم چې زه خوشحال کمزوري نه یم چې به ډار کړم ښه په جار نارې وخم چې خوله یې راکړه ستاسو د راتګ یو جهان مننه ټیک شو تا د دې په جواب کې مالا جواب راکړه ټیک شو شعر جواب دی راکړه او زما په خیال په ننني وخت کې چې منافقت نه کوي ارجون تیرول ډېر ګران کار دی نه د چا چې عقیده په اسمانونی او تمه د الله نه د بنده نه ني زه مجون تیرول چې دا بیا ګران نه دي خو به زمونږ عقاید دومره ښویېدلي دي یو داسې لیول ته مو خپل سوچ او خپل دغه راوستی مونږ وایي چې بس یاره دا مراد نینو ما ته به دا کمی یا مراد وایي چې ساجداوان نینو دا به خو دا داسې نه ده د انسان چې پیدا کېدو د ده رزق او د ده ارث دا 100 یا 100 کاله مخکې رب لیکلي دي او باقي په دعاګانو سره قسمتونه بدلیږي موږ به کوشش هم کوو دعاګانې به هم کوو او چې په الله دې کلکه عقیدې مضبوطه عقیدې نو بیا خو الله تعالی تاسو رزق وعده کړی تاسو سره د جون چې مطلب تعالی جون درکړي تعالی کوم نیټه درکړي د مرګ یا دغه نو هغه پاکي باندې کیږي خو لکه بهرحال زموږ د پبلک دا سوچ داسې جوړ شوی دی چې را بس ستا خبره چې پلان کې نه نو بس بدلوږي مړ شو نو هغه تاسو ته ما وضاحت وکړو چې دا یو ډېره غلطه عقیده ده یو غلط سوچ دی داسې نه دی پکار بهرحال خبرې تر وکړو غپ شپ لګو دا راته وای د موسیقۍ چې نن سبا کومه موسیقي وګورو ډیره بل طرف ته روانه ده لکه کوم چې په خیال مخ کې به یو فلم یو دغه په فلم کې شپږ وګانی ته غانی پای کې به درې سلور غانی خامخا هټ کې دي و چې کم دین هغه لیول نشته څه وجه ده
پخوا به داسې چلو چې مونږ به واړو کله مونږ چې کله ماشومان نو چې فلم به راغې او به لګېده نو د هغې فلم نه به ګانه هټ کېده اوس همداسې ګانه هټ شي نو بیا په هغې فلم جوړېږي تاسو کو سوچ کړی اوس چې ګانه هټ شي نو په هغې فلم جوړېږي او پخوا به د فلم نه ګانه هټ کېده نو بس د وخت قاضي دي الله دې مخکې خیر لري چې څه به راځي لکه اوس موږ ډېر ملګري په دې سوشل میډیا باندې وینو چې یاره د فیسبوک مخنیوي ده د ټیک ټاک مخنیوي پکار دی او دا به زموږ دا نوی نسل ډېر بل طرف ته بوځي او حقیقت ته چې زما هم د نظره تېرېږي او پکار ټیک ټاک چې کوم د پاش خبرې کوم پاس شروع دی لکه زموږ پښتني جینکې دي او هغه په زول خبرې چې بندره فیملی سره ملګری دوست سره نشي اورېدی زه په خپل کور کې چې ناست یم کله کله فیسبوک کوم نو یا په غواز بیخي بند کم یا ان فری ځکه خامخا را سره څوک ناست زه موږ داسې خبره را نشي نو ډېر پرهیز کوم په خپل ټیک ټاک کې کنه کې یاره داسې چېرته پروګرام له لړ شم اولته ټیک ټاکر یا نو ودرېږي نو وایي چې یاره ما ستاسو په دې سونګ باندې ټیک ټاک کړی دی او داسې او داسې نو بیا را سره ودرېږي او بس ما ته وایي ته لږ لپ سینګ وکړه بس صرف دا خوله وخوځوه نو بس هغې سره ټیک ټاک وکړم باقي خو زه ساده فیسبوک کوم نه مې څه یوټیوب چینل شته نه مې پیج شته او نه مې ټیک ټاک شته نو تا خو د سوشل میډیا دور دی که موږ وګورو کم سنګر دی که کم ایکټر دی که کم موسیقار دی تقریبا هر یو کس ځان له پیج جوړ کړي ځان له یوټیوب چینل د انکم دپاره هر لړي ته یو کار کې نو په هغې ښه دا نه چې تا یې څه فایده هم والي یاره مراد به زه پتا ته سو یم زه دومره ساده سړی یم چې زه په دې فیسبوک هم سم نه پوهېږم اوس چې ته ما ته وایې که نه لکه په دې نمبر زما واټساپ دی او دا ته سیو کړو ما ته په واټساپ باندې یو میسیج وکړه هغه نمبر به زه سیو کړم په هغه موبایل کې خو بیا هغه واټساپ ته نشم تللی دا کتونکي به وایي چې یاره د دومره جدید دور کې او د دومره نوم سره دی دا وایي نو دا ته په الله یقین وساته چې قسم مې ته وکړو لکه زه دومره نه پوهېږم نو پیج او یوټیوب او ټیک ټاک بس وچلوم دا خو ځان پوهې که نه ګوره دور سره سره به ځان ته بدلې خامخا بس الله دې راته تاسو لري بس تاسو به مو پروموټ کوئ که نه او ستاسو غوندې رونه بیګان زما په یو کال باندې راځي نو دا به زما خپلې چینلې دي ټولې ابل که موږ وګورو فنکار خلک کوئی ډېر زیات حساس وي نو دې کې څومره حقیقت دی په دې کې لکه فنکار که موږ وګورو حساس مطلب دغه څیز چې معمولي خبره رضا کېږي په معمولي خبره خفه کېږي نو دې کې حقیقت شته که ناسې ګپ دی دا بالکل ګپ دی د فنکار عمره بې حسه طبقه شته نه فنکار ډېره بې حسه طبقه ده فنکار اړو حساس دی نه دا حساس خدا مقصد شو چې لکه یو انسان تندې غشتی دی او تا وله د تندې په وخت کې یو ګیلاس اوبه ورکړي او په هغه کې دا احساس وي او دا خبرې په زړه کې نو قسم په خدای چې 50 کاله پس مخې ته ورشي او تا باندې هر څومره دراني هغه به د اوچتوي او فنکار داسې طبقه ده اوس به په دې زما د عباس اوږدېږي فنکار یو داسې طبقه ده چې دې باندې ته د غرونو عمر احساناتو کې او سار شي رات گئی باد گئی په میاشت کې څو ورځې دي 10 ورځې دي یا زه به حیثیت د یو ګلوکار په دې 10 ورځو کې 29 ورځې دا فنکاران ما ځان سره پروګرام له بوتلو لکه دومره خو نه خواستې مثال در کومه او 29 شپې دي ما سره یو لک روپۍ وګټي نو بیا چې ته سارې څوک تپوس وکړي چې بهی څنګه بېګا چېرته تللی وې او که نه د خپل فنکاران رونه چې تی وکړي موږ خو تلي وو پلانکي ځای ته تلي موږ له خو خدای ملغلره را کړې ده ساجد اوان سره مو بس ډله پره ده هغه سره تلي وو او څنګه چې هغه دروند خوږ سړی دی نو دغه شانتې د هغه تعلق هم د درنو خلکو سره دی نو بس شکر دی مونږ ته خو لال میلاو شوی دی یا نو 29 شپې خو دغه لاک روپۍ شو چې په 13مه شپه لکه زه خو یو فنکار یم زما مراد سره تعلق دی بل سره تعلق دی بل سره تعلق دی زه هر ځای کې د یو دا فن چې دی دا زما څه د پلار نیکه میراث نه دی زما د خپل کور د تره د زوی د ماما د زوی خادم راځدی شي نو چې په 13مه شپه را سره لړ شي او د دې مثال په تور 1500 ورسېدی
نو چې سار ته بیا د خپل رونه بنګار او د پنکاران ته پوسو کی چې څنګه بیګا چرته تلې وې کنه او تلی و چرته تلې وې خدای د پته د غيو خوشکی مو خدای په نصیب رسول دي ساجداوان سره خو چې څنګه د خوشکی دي داسې غ تعلقم خوش خلکو سره دي بس هغه 29 لاک لاړې رالي هغه یو شپه کې خوشکی شو بیا هغه یو شپه کې نو بس باقی په تو سوچ کوه چې دا حساس دي کې به حصہ دي دا ته صرف سنگران نه دا اکټران هم پدې کېشته دا چې کم خلک د شو به سره وابسته دي د همداسې دي دا ایک ټول موسیقار هم راځي ایک اکټر هم راځي ایک سنگر هم ټول پکې راځي په ما باندې دا بلیم ډیر لګي ابل زه د یو ریډیو کې ملمو ما نو ما وته وی میرا احمد ګل استاد فاروبای خیال سے په غزل ځکه هم خیال صاحب له میډم نورجان غونته او د میډیا سن غونته خلکو هغه منله یم دی به اعتبار کو باقی زه د اٹک نه دی خو پنکار منم نه ویم نشتا ته دې خو فنکار نه مني نه منم او نشتا مړه د دې 70 زونه دي خو د انډیا او د پنجابي د غسنه لکه را کټ کړي د سنه سر را کټ کړي ما ترس جوړ کو چې څومره ته اوري د نامې جامې خلکو په الله یقین وساته نه دلته کې موسیقار شته بس هم دغه د بیا به سبا برید تاویه دی سره بس خپل طرف چې دی یا چاربیته ده یا ټپه ده بس نو ټول پر دي غزل چې دی دا ډو دی نه دی پس چې داسې لړ شو بیا کینې دا خو داسې بعضې ټایم د ریډیو کې لګیا من افغانستان او یا غنوي ډلی نه پښتو هغه دغه کېږي نو زه مې لکه دي خو موږ ټول مرتیارو کې ساتلي او دومره لوی نمونه ګټلي دي او ملک یې وخوړو نو اسم نشته بس ټول غپ دی نو موږ خو چې چا نه زه خو اکثر د اکټران نه انټرویو کوم یا سنگران نه یا موسیقاران نه نه خو چې موږ تاسو کوم نه دا پلان کې طرز زما پلان کې طرز زما انډیا کافي کړی دی زما پلان کې د کافي کړم تاسو کیسه ده مین خبره ده دا شکر دی چې دا سازونه به جان دي چې आवाज نه کوي چې لکه دی کې جان نشته غني قسم په خدای چې دا به پسې دا رباب په خپل روجته دغه خلکو سر ته بره بغید اومدا باجا اومدا تبلا او سی یوز ورته زوې ما چې رحیم شام زما شاګرد دی کومرسان او موسم ترين کوي زمانه زده کړه کوي نو ولې زما پیسې لګي کنه ما پسې باغی نوټه سره رولیږي زه څه پروا ساتم نو ما درته وی چې بس نن بس سپینې وایو بس ته سوال کوو زه به جواب درکو بل زموږ د ډیرو خلکو دا ذهن دی چې موسیقي روح کی غذا ہے نو دې کې څومره درد څه غني دا ریشه دی کې د روح دی دې سره زه مکمل متفق نیم دا زه نه منم د روح غذا چې دا غد الله یاد د ذکر فکر دی دا بس یو شیطانی عمل دی مونږ تم لګېدل او داخله کم ځان سره پنالت کو پوښوي د روح غذا سره د موسیقي اس خوراک چې دی نو دا غذا شو د روح غذا چې دا غد الله ذکر دی او د الله یاد دی د موسیقي او د روح د غذا د یو بل سره تعلق نشته پوښوي بس یو دنیاوی دغه بل الله او رسول چې سمونه کو نو بس اساجدا و سبدار ته وای شي ته کوم مطلب تا دغه مو چې پنکاران او دا هنرمندان او دا ډیر به حصہ خلک دي ته بیا په فیلډ کې څه کوي هغه ایتم دا فیلډ فری دی ته په دې کې راځي کنه تا سوټه سله په ډانګونو باندې اوخم تا ته سوټه سله په ډانګونو باندې اوخم زه د محل نه یوي جونګړې ځان لخانه ما بس شلو کالو پورې پکې زما چې دې تیر شو د ژوند دغه قیمتي ورځ او کلونو میاشتې به زه یاد کما نو ته مراد صرف الله یقین وساته زه چې کم ماسختن سملم نو زه ویم ربه ستا بېدریغه خزانې دي او مال د خپل بېدریغه خزانو نه کلکې کولو کې چې یوازې زما ضرورت نه چې زه ستا د نور مخلوق هم ضرورتونه پوره کما نو بس داسې څه بېوسۍ شته چې هغې یا پیل حال رانیولې ما او زه به تا ته ده ویم چې زه اوس داسې پروګرامونو له ډېر ځم نه چې اکثر را سره څوک رابطه وکړي او دغه وکړي نو خو د ځای معلومات او دغه نو بس لړ شم ګنې مطلب ته دې فیلډ کې تنګ یې زه پکې بالکل تنګ یم دا بې سکونه شیز دی یو کار بل دی
یاره زه چې اوس لکه زه به تا والم ته که چېرته د 50,000 پیدا وینې د 100,000 پیدا وینې د 50,000 وینې او ساجداوان پکې شریکې او بس تا دا ژوند دی او بس ته ساجداوان له پیدې ورکې او بیا ساجداوان له چېرته د 100 روپو پیدا راله او هغه پې مراد محرومه کوي بار کوي یې ته هغه پیدا بل له ورکوم چې زه یو پیره دا چلو کوم 2 پیرې 3 پیرې نو ستا به هم دې زړه کې ګیله پیدا شي چې یاره دا زه څه کوم او دا دي مطلب منافقت به دې کې ډېر زیات او دا دې څه کوي نو چې هغه زما کوم خوی دی نه هغه رنګ به تم زمانه واخلي نو بیا زه یریږم نو زه یریږم په دې په ورځ د محشر چې دی نو فیصلې به په نیتونو کوي یاره په دې پیل کې به د نیت خراب وي دا څه خو پیدایشي خراب دي او دا زموږ خلکو له چې خراب کړي دا د دې د لاسه زموږ د نیتونه خراب شي نو زه مثلا دې فیل دوران کې د لمر راشي چې فیصلې په نیتونو شي نو ډارک مو جهنم ځای دی پوه شوې نو بس الله د خپلو خزانو نه ثواب وکړي قسم په خدای چې په دې سات دا فن ما پرېښی دی یو ورځ هم نه کوم سکون خو د الله په دین کې دی د الله په یاد کې دی الله په ذکر کې به سکون نشته خو ته ډېرې پیسې به ډېرې زیاتې وګټې ډېرې زیاتې دولت به ګاډي به بنګله به خو هغه سکون خو ذهني نشته نه خو تاسو ته ما شروعات کې وي چې موسیقي د روح غذا نه ده د الله یاد ذکر فکر چې دغه د روح غذا ده دغه د روح خوراک دی بل داره ته ووایه تا مطلب زما داسې ذهن کېږي ستا دین طرف ته مایند لږ سیوا دی نو داره ته ووایه چې تبلیغ کې چې ته تللی که نه یاره سیروزۍ مې لګولي دي لکه داسې چله یا 4 میاشتې یا کال دی له نیم تللی سیروزو له تللی یم او شبي جمعه چې مې اوس هم زلو غواړي نو کله کله ځمه او باقي داسې ډېر وخت مې چې دی نو نه دی ورکړی الله دې وکړي چې باقي ټوله زندگی د الله په لار کې وقف شي خو خبره لکه دا دنیاوي دغه پکار دی ټیک شو دنیاوي ضرورت مطابق بکې او کم سے کم هغه دنیا ته هم څه سوچ خو پکار دی کنه اصل جون خو هغه دی اصل جون چې دی هغه دا خو بس اسې یو د دنیا چې دا یو ډرامه ده نو څه خلک چې دی هغه ډرامه شوي دي او څوک د ډرامې ته ناست دي نو موږ هغه ډرامه شوي یو او دا باقي راته ناست دي دا مو تماشه کوي اخر کې کتونکو ته څه میسج ورکول مطلب دی فیلډ ته څوک راتللی غواړي څوک شوقیاني نو څه میسج یا عام پبلک ته څه میسج ورکول غواړي یاره مراد صاحب زه به ورته دا ووایم چې زه خو په دې فن په خپله نه پوهېږم داسې سټوډنټان یا نور هنرمندان چې یاره دغه درځیتوب کوي یا مصریتوب واړه واړه هلکان راغلي دي او ما ته یې ویې چې یاره استاد زموږ د فن سره ډېر زیات شوق دی او موږ سره خواري وکړه هغه او دغه ما ورته ویې ما ته خو په خپله یو ساز نه دی یاد او زه په خپله پوهېږم هم نه چې څوک تعلیم یافته ورته یم دا لار مو جاري وساتئ که څوک په هنر کې لګی وي هم دا نو شکر الحمدلله دغه صدقه جاریه مې ځان پسې نه ده ګرځولې ما دې فیلډ ته څوک هم نه دي روغ کې شاګردانو کې څوک نشته او بل تاسو میسج ووینو نن د دې خبرو اترو د روغ چې دی داسې بدل غوندې نو په ډېرو کتونکو باندې به بد هم لګم او ډېر پښتانه به مې په خول پازو کې میاد کیو خیر دا خلک څوک ماف کوي او په ډېرو فنکارانو بلکې په ډېرو نه چې په ټولو باندې به بد لګم خو زه به ووایم چې په 100 کې نه که چېرته په 1000 کې دی کې 2 کسان سمي نه به باقي 998 چې دي دا نه دي ټیک او هغه خلک به اوس یا چاته وایي او یا په خپله په ما باندې به یو غلط کمنټس کوي د دې پروګرام دا چې څنګه راشي دا په ما باندې کوي نو هغه خلک به کوي چې په چا کې دا خامي نو د کمنټس کولو نه مخکې د په خپل ګریوان کې وګوري چېرته زه دا کمنټس کوم او دا د سوي آیا دی کې څومره حقیقت دی نو بیا د کمنټس وکړي او بس نن مې د کتونکو له همدا میسج ورکړه خاص کر د فنکارانو له مې ورکړه او بله یو دا خبره کوم تاسو به لیدلي چې دا فنکار چې دی چې په عروج کې نو ډېر دغه یو بس مړ دي د یوې ګمراهۍ نه مخ نه اړوي یا شراب کباب زینا جواري هر یو څیز بس دی د یو هوا په ټټو سوري کله چې دی پریوځي نو بیا به وایي دا چل دی او دا چل دی نو تاسو د خدای لري مسافرو دا اوس دی داسې د حالاتو کې دی یو د خپل وس مطابق وسره کومک وکړي نو تاسو خو په یو روغ نیت باندې راغلی یې تاسو خو چې را د سمبست وشي زه ولا قسم ورکوم مدي مسافر ول چې 1 روپیا ولا رونه لګي پوښوي په خپل چم گاوند کې په خپل ورولې کې په خپل کورنۍ کې وګوره خامخا به وسه یا بیماری دا نیکی هغه سره ولې نه کوي
چې دی را لېږې بس دا داسې د الله والا خلک و بس اوس دغه شوي 1 روپۍ والا مه را لېږې او د خپلوانو ځوانۍ کې د خپل ځان ته نه دي کتلي د الله پاک دا فرمان دی چې ته حج عمرې لځې نو سلويخ کوره غیر چاپیره به دا بیمار ګوري قرضدار به ګوري اوګه به ګوري چې هغه مسله نه نو د هغې نه بعد به ته بیا حج لځې چې د الله پاک دا حکم شو نو بیا ته په خپل ګاونډ کې دا سوچ وکړه که نه چې هغه را لېږې د خپل ورور لی ولې نه را لېږې اترزوي لی ولې نه را لېږې نه ته په خپله په دې پیړ کې دا حیران ته په خپله په دې پیړ کې پاتې کېږه بیا د فنکارانو د هنرمندانو پته وي نو عجیبه ورته خبره ده یاره دوی ماله د اړه پوخ کړی دی بس په خدای مې د قسمي چې یوې میاشت له ما صرف الله د پاکستان وزیر اعظم کی او د پاکستان دا ټول فنکاران زه د کراچۍ د سمندر د خوا ته ټولوم او هم د کوترې یو غټ ماشینو لګوي چې 3000 4000 کسان پکې ورننوځي او داسې ورته دی وردن کوم خپل ګاټ تا ډر کوم چې دا وردن نه کوه خو کوتره وځي او مرولې د میانو ته جنازه مولا مکاوي ته خو د ډېر زیات لستړي دا پرې چپ شکنه دي سر مستاو سره واسطه شته ته په دې خبره زمانه خپوي خو بس ته نه وي زه به اساج دیوان سے ته ډېر سپیری خبرې وکړي بهرحال ډېر خلکو باندې بدم لګي ډېر خلکو بس اپریشیټ کوي نو کو پرس کو تاسو اپریشیټ کوي تاسو رابطه کول غواړئ خپل نمبر ورکول شي بالکل 0314 94 462 0314 94 462 دا زما د رابطې نمبر دی که تاسو سره رابطه قدرمنو کو تاسو د سره رابطه کولو د خبرې په تاسو خې لګېدلی او ګل باندې بد لګېدلی تاسو به دې نمبر د سره رابطه وکړئ ته کمنټس کوي کنه بارا راز د ته وای چې دا خبرې تاسو خکړي یا بدی کړي اوس په د نظر اجازه ته غواړم هر شاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه د الله پامان